د حج 11 او 12 تاریخ، یعنی د حج څلورم ورځ، د حج څلورم ورځ 11 د ذوالحجې که چیرې حاجي د لسم د ورځې قرباني او حلق او طواف زیارت په لسم تاریخ نه کړي د اختر په ورځ، د اختر په دا بل ورځ په 11 د ذوالحجې دی هغه د قرباني دی وکي، حلق دی وکي، بیا د طواف زیارت. او که دا کړي نو بیا صرف نن ورځ د حج 11 تاریخ د حج د اختر دویم ورځ په دې کې نن چې د حاجی په ذمه واجب دي هغه رمي جمرات دي، شیطانان وشتل. د دویم ورځ د زوال بعد به حاجی رمي جمار کوي، د لمر پریوتو سه مخکې به کوي. که چیرې عذر نه وي او که عذر وي د لمر پریوتو بعد هم کوي سي، یا زنانی هغه د ورځې په رش کې نسی کولی زیات تکلیفي، نو د لمر پریوتو بعد د غروب آفتاب سه بیا تر د بلې ورځې در صبح صادقه پورې کولی سي. اول براسي غټ شیطان جمرة الاولا چې ورته ویل کیږي، غټ شیطانان هلته به لږ فاصله باندې ودرېږي، اوه کاڼي هغه به وایي په هر کاڼي چې ورغورځي په هر کاڼي سره یوه کبیره ګناه معاف کیږي. هر کاڼي چې ورغورځي بسم الله الله اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن دا دعا به وایي. اوه کاڼي چې د اول غټ شیطانان وویشتل بیا به د لږ ګوشه یو سایډ ته سي، قبله شریف ته د مخ وګرځي، دعا دی وغواړي. دا د دعا د قبولیت، ابراهیم علیه السلام دلته دعا غوښتې وه، اسماعیل علیه السلام دعا غوښتې وه، د دعا د قبولیت مقام دی. بیا دغه دعا کولو بعد به بیا راسي نفل به دلته نه کوي، صرف دعا به غواړي. بیا به راسي درمیانه شیطان له هلته به بیا اوه کاڼي بیا درمیانه شیطان اولي. د هر کاڼي غورځولو په وخت کې به بسم الله الله اکبر وایي. کاڼي به د بټه ګوته او د بله د تسبیح ګوته په دې دوه مابین کې به ونیسي، لاس به د څه قدرې پورته کوي، بسم الله الله اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن دا دعا به وایي. که چیرې دا دعا نه یا د خالي بسم الله الله اکبر دی وایي. اوه کاڼي چې درمیانه شیطان وویشتي بیا به یو سایډ ته سي، ګوښه به سي، مخ به د کعبې شریف خواته وګرځي، دعا به وغواړي. دا بیا د دعا د قبولیت مقام دی. د دې څه چې فارغ سو بیا به کوچني شیطانان لراسي، دریم شیطان هغه به بیا دغه تره اوه کاڼي به اکشنی شیطان وولي. په هر کاڼي غورځولو په وخت کې به بسم الله الله اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن دا دعا به وایي. که دعا یې نه یا د بسم الله الله اکبر. د دریم شیطان ویشتلو بعد به فورا خپلې خیمې ته برته راسي. دا د دریم شیطان وروسته بیا هغه نسته دعا کول نسته. دغه ورځ نن د حاجي 11 د ذوالحجې د اختر دویم ورځ د شیطانانو ویشتل د عمل چې وکړي نن د ذمه فارغ ده. بیا به راسي په خدا خیال دی کې چې د 11 د ذوالحجې دغه شپه هم په قیام هم په مینا کې کول سنت دی. خپل هوټل ته یا مکې ته تلل جایز نه دي. ډېر حاجان لا ابالي سره ولاړ سي شپه هلته کوي، حالانکې شپه په مینا کې کول سنت عمل دی. او جماعتونه المنځ په جماعتو باندې په جماعت باندې کول، هر المنځ د هر لمانځه بعد به تکبیرات تشریق اهتمام کوي او د هر لمانځه بعد لبیک تلبیه دې زیات کثرت سره وایي.